هلک د خپل اولاد ته ادب ورکول څرنګه دي؟ اول روایت کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم لأن یؤدب الرجل ولده، چې یو ادب ور وکړي سړی خپل زوی ته خیر من ان یتصدق بصاع، خیر د تر دې نه چې یوه کاسه 4 کیلو اندازه شی صدقه کړي. یو ادب چې ور وکړي دا خیر ده. ولې؟ وایي دا یوه کاسه صدقه پنې کېږي، ختمېږي. خو دا یو ادب بیا ختمېدن نه لري. تا چې زوی ته یو ادب ور وکړو، دی بیا بل ته ورکوي، هغه بیا بل ته ورکوي. دا د تعلیم سلسله نه ده چې ما بله ورځ درته ویلې دي موږ او تاسې په نیک اعمالو کې صحابه کرام هم راشریک دي که نه دي راشریک. ته چې صدقه کوې خو آخرت ګټې. یوه کاسه دې صدقه کړه، خو هغه کاسه باندې یوه سړی متصدق علیه به یوه ورځ یا 2 ورځې ګټه اخلي، نور ایته په کاسه ګټه نشي اخیستی، ختمه شو. خو که تا ادب ور وکړو، د تا په دغه تعلیم به 80 کاله چې دی ژوندی ته دی ګټه اخلي. نو خلک زوی نازوي په روپیو، زوی نازوي په کالیو، زوی نازوي په سایکلو، په موټرو، په دغه شو. تر هغه نه دې کوشش دې ده په ادب کې وکړي چې یو ادب ور وکړي زوی ته، اولاد ته، ورور ته، دا خیر ده تر غټو غټو صدقو کول. دوم روایت بیا دغه مضمون ذکر کوي، نحل ورکړې ته ویل کېږي. هیڅ پلار خپل اولاد ته ښه ورکړه نه ده ورکړې تر ادب حسن. که موټر ورته واخلې، تر یو نه چې یو ادب ور وښیې هغه ورکړه زیاته ده. ولې د یو ادب مخکې ما ویلې چې تر څو چې دی ژوندی دی دته په ګټه ده، بلکې ژوند کې څه کوې چې د آخرت ګټې دې کړي. اما په دغه ورکړه د انعاماتو باندې چې څه شی ورکوي، خو د دنیا ګټه په اخري، نور خو د آخرت ګټه والله اعلم چې دغه کې وي. نو ډېر کوشش په تعدیب کې، په تعلیم کې د خپل اولاد، د خپل شاګرد، د خپل کلیوال، د مطلق مسلمان. بیا ډېر ثواب دا کتاب العلم کې را روان دی، د هلکانو په تربیه، د عوامو په تربیه کې. دواړه د دین نه خالي ذهن وي، ته چې په دین خبر کې، نو دی چې بیا څومره وخت په دغه دین عمل کوي، په ټوله په ثواب کې وشرک. موږ ملګري چې فارغه کېږي، زه اکثر ورته دا خبره کوم چې په خپل کلي کې په خپلو هلکانو پورې محنت وکړئ. په خپل کلي کې په هلکانو پورې، کلي کې تعلیم پیدا کړئ. لوی طالبان ملا چې لږ په کتاب پیږي، هغه شوق چې ما سره د غټ کتابونه دي. د غټو کتابو طالبان د دغه ځای څخه څه خلک راغلي دي چې هغه خوشپوش په مزه کېږي. خو غټ طالب هر ځای ته ځان رسولی شي. د کلي هغه کمکی ماشوم چېرې تللی شي،